السلام علیکم ستړي مسئ جوړ په خیر. نن شنبه د 2025 کال د اګست میاشتې 9 نیټه چې د 1404 کال د اسد میاشتې له 11 نیټې سره سمون خوري د سکون راډیو یو پاڼې او خواله رسنیو څخه د نن ورځې لنډ او مهم او وروستي خبرونو ته زه عبدالبایس ویدي ستاسې هرکلی کوم. د غزني پوهنتون کې د لیلې ودانۍ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د غزني ولایتي مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په پوهنتون کې د 12 میلیون افغانۍ په لګښت د لیلې ودانۍ رغنیزې چارې بشپړې شوې دي او د 19 میلیون افغانۍ په ارزښت د یوه کرنیز څېړنیز فارم جوړولو چارې پیل شوې دي. د غزني پوهنتون رئیس عبدالواسع منصور وایي چې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر نظام محمد ندیم غزني ته د سفر پر مهال دغه پروژه پرانیستې. هغه همداراز وویل چې په یاده پروژه کې د لیلې ودانۍ ترڅنګ خوړنځای، چپرکټونه او نور اړین توکي برابر شوي دي. عمر پکور دننه د حرارتي برېښنا د تولید کچه زیاته شوې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس عبدالباري عمر وایي افغانستان چې شاوخوا 80% برېښنا له بهرنیو هیوادونو واردوي، سږني اوړي کې له تاجکستانه د واردېدونکې برېښنا اندازه کمه شوې ده. د هغه په وینا تېر کال د دوبي په موسم کې له تاجکستانه 400 میګاواټه برېښنا واردېده، خو سږ کال دا شمېره 310 څخه تر 320 میګاواټو ته راټیټه شوې ده. د هغه په خبره د برېښنا کمښت د جبرانولو لپاره په کور دننه د حرارتي برېښنا تولید زیات شوی دی، خو لګښت یې ډېر لوړ دی. د هغه په خبره د برېښنا کمښت جبرانولو لپاره فعاله شوې حرارتي دستګاوې په 12 ساعته ورځني کار کې له 200 څخه تر 250 زره لیټره ډیزل تیل مصرفوي، چې برېښنا شرکت لپاره د دغه برېښنا هر کیلو واټ په 15 افغانۍ پرېوځي. هیواد کې د سیمنټو تولید په 250 میلیون ډالر په ارزښت د 5 پروژو عملي چارې روانې دي. د کانون او پټرولیم وزارت مسؤلین وایي چې د هیواد کې د ساختماني سکتور د پراختیا لپاره د سیمنټو د تولید پر زیاتوالي کې د هیواد په کچه 5 لویو کورنیو او بهرنیو پانګوالو سره د پانګونې تړونونه شوي، چې له دې ډلې د ځینو کارخونو د کارونو لړۍ د پراختیا په حال کې ده. دوی زیاتوي چې د سیمنټو د تولید د کارخونې په کندهار، هرات، لوګر، پروان او جوزجان کې د 200 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي، چې د ځینو د کارونو بهیر یې بشپړ او نور یې بیا د پراختیا په حال کې دي. د قانون وزارت وایي د یادو کارخونو په فعالیدو سره به افغانستان د ورځې 15,000 ټنه سیمنټو ته تولید ظرفیت ولري، چې د کلني تولید کچه به یې 5.5 میلیونه میټریک ټنه وي. ټرمپ او پوتین د راتلونکي جمعې په ورځ په الاسکا کې سره ګوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د راتلونکي جمعې په ورځ په الاسکا کې وګوري. نوموړي پوتین ته د اوکراین سره د اوربند د منلو لپاره نیټه ټاکلې وه. ټرمپ ویلي چې ښکېل اړخونه د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په ګډون د یو اوربند هوکړې ته نږدې دي، چې کولی شي 3.5 کاله جګړه پای ته ورسوي. حماس وایي اسرائیل به د خپل پلان عملي کېدو ته پرې نږدو. حماس غورځنګ د غزې د کنټرول ترلاسه کولو په تړاو د اسرائیل د پلان پر ضد د سخت مقاومت خبرداری ورکړی دی. حماس د اسرائیل دا پریکړه د 1 میلیون فلسطینیانو پر ضد یو جنایت بللی او په یوې اعلامیه کې د اسرائیل حکومت په نسل وژنې تورن کړی او ویلي دي چې د جګړې له غځولو سره د اسرائیل برمته شوو کسانو برخلیک له پامه غورځوي. حماس ویلي د اسرائیل دغه پلان به عملي کېدو ته پرې نږدي او پر وړاندې به سخت مقاومت وکړي. حماس غورځنګ امریکا مسؤله بللې چې د دوی په وینا د اسرائیلو سیاسي او پوځي ملاتړ کوي او له ملګرو ملتونو او نړیوالو محکمو یې غوښتنه کړې چې د اسرائیلو د دې پلان د عملي کېدو مخنیوی وکړي. دا و د نن ورځې لنډ مهم او وروستي خبرونه. تر بیا د خدای په امان.